الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سیریه ما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون 28م لوست کې موږ او تاسو پر د انکسار پر ضریب باندې کار وکړی. همدارنګه د انکسار په ضریب کې موږ او تاسو مطلقه د انکسار ضریب ویلي او نسبي د انکسار ضریب مو ویلي. نن راځو د نن ورځې په درس کې موږ او تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون کې بحراني زاویه چې د لسم ټولګي فزیک مضمون 28م لوست دی زده کوو. په دې لوست کې راځو لومړی بحراني زاویه پیژنو چې بحراني زاویه څه ته ویل کېږي. بحراني زاویه یا هم کریټیکل انګل چې ورته ویل کېږي. بحراني زاویې ته بل څه ویل کېږي. بحراني زاویې ته بل موږ او تاسو کریټیکل انګل ورته وایو. کریټیکل انګل یا هم بحراني زاویه څه ته ویل کېږي. بحراني زاویه هغه وارده زاویې څخه عبارت ده چې په هغه کې منکسره زاویه 90 درجې وي، یا په بل عبارت سره کله چې نور له غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته وارد سي نو منکسره وړانګه یې له نارمل څخه لرې کېږي تر دې چې منکسره زاویه 90 درجې سي. په دې صورت کې وارده زاویه ته بحراني زاویه ویل کېږي. څنګه؟ د مثال په توګه سره تاسو فرض کړئ چې دوه محیط دي. دغه لومړنی محیط چې دی دې ته مثلا غلیظ شفاف محیط ورته وایو. صحیح دی؟ دې ته څه ویل کېږي؟ غلیظ شفاف محیط. او همدارنګه د لوړ محیط ته رقیق شفاف محیط وایو. صحیح دی؟ دې ته څه وایو؟ رقیق شفاف محیط. فرض کړئ چې دا مثلا هوا ده او دا چې دی دا اوبه دي. صحیح دی؟ کله چې نوري وړانګه د دې غلیظ شفاف محیط څخه د رقیق شفاف محیط پر لور باندې حرکت کوي، معنا مثلا یو نوري وړانګه د دې ځای څخه څه کوي؟ دغه غلیظ شفاف محیط څخه د رقیق شفاف محیط ته وځي. کله چې دغه وړانګه د غلیظ رقیق شفاف محیط ته ووته نو دا څه رقم کوي؟ انکسار کوي، ماتیږي. صحیح دی؟ همداسې کله چې موږ دغه وړانګه تر هغه وخته وړانګه پر داسې یو زاویه باندې د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته وارده کړو چې په هغه کې منکسره زاویه د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړه کړي. معنا که چیرې راسو موږ مثلا یو وارده وړانګه پر داسې زاویه باندې څپو کړو، پر داسې یو زاویه باندې یو د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته وارده کړو چې د هغه منکسره وړانګه د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړه کړي، بیا نو وارده زاویه ته څه ویل کېږي؟ بحراني زاویه ویل کېږي. که چیرې راسو په دې ځای کې مثلا دا زموږ وارده وړانګه پر داسې زاویه باندې وارده کړله چې دغه وړانګه بیرته د اوبو پر سطحه باندې ماته سوله، یعنی دغه د دې ماتېدنې بیرته د اوبو د سطحې سره منطبق صورت ونیوي. که چیرې زه راسم په دې ځای کې یو نارمل رسم کومه. صحیح دی؟ نو دلته که وکتل سي دغه منکسره وړانګه د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړوي. نو په هغه وخت کې چې وارده وړانګه د یو غلیظ محیط څخه رقیق محیط ته په داسې ډول سره وارده سي چې منکسره زاویه د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړه کړي، نو دغه وارده زاویې ته په خپله څه ویل کېږي؟ ټیټا سی ورته ویل کېږي، یا هم کریټیکل انګل یا هم بحراني زاویه ورته ویل کېږي. که چیرې دا فرض کړو چې دا مو مثلا ټیټا 1 دی، دا مو څه دی؟ البته دا مو ټیټا 2 ده او دا مو خپله څه دی؟ ټیټا 1 دی. دغه ټیټا 1 خپله بره مساوي کېږي په څه سره؟ په ټیټا سی سره. په څه خاطر؟ په دې خاطر چې دا وړانګه په داسې شکل سره د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته ووتله چې منکسره وړانګه یې بیرته پر سطحې باندې منطبق انکسار وکړي او د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړه کړه. په دغه وخت کې وارده زاویه ته څه ویل کېږي؟ کریټیکل انګل یا هم بحراني زاویه ورته ویل کېږي. یعنی بحراني زاویه هغه وخت جوړیږي کله چې نور د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته وارد سي او په رقیق شفاف محیط کې وړانګه داسې انکسار وکړي چې د سطحې پر سطحې باندې منطبق وي او د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړه کړي، نو وارده زاویه ته څه ویل کېږي؟ وارده زاویه ته په دې صورت کې بحراني زاویه ورته ویل کېږي. خو په بحراني زاویه کې څو شرطونه شته، څو خبرې شته. اول په دې کې یو شرط دا دی په بحراني زاویه کې چې وړانګه به د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته ځي. اول شرط په دې کې څه شو؟ اول شرط په دې کې دا شو چې وړانګه به د غلیظ شفاف محیط څخه چیرې ځي؟ د غلیظ شفاف محیط څخه به رقیق شفاف محیط ته ځي. چیرې به ځي؟ رقیق شفاف محیط ته به ځي. دویمه خبره دا چې منکسره وړانګه به د نارمل سره منکسره وړانګه به څه شي؟ منکسره وړانګه به د نارمل سره څو درجې زاویه جوړوي؟ د نارمل سره یا منکسره وړانګه د نارمل سره یا منکسره زاویه به څو درجې وي؟ منکسره زاویه به
90 درجې یا به منکسره وړانګه د نارمل سره یا منکسره زاویه دواړه یوه خبره ده باید څه شي وي 90 درجې وي. په دې وخت کې وارده زاویې ته کریټیکل انګل یا هم چې ورته ویل کېږي وارده زاویې ته کریټیکل انګل یا بحراني زاویه ورته ویل کېږي. که چیرې راسو د دې فورمول د سینل د قانون پر اساس باندې داسې لاسته راوړلی سو یعنې فورمول مطلب دا که چیرې مثلا زموږ څخه کریټیکل انګل غوښتې وي دغه زاویه یې زموږ څخه غوښتې وي نو څنګه یې لاسته راوړلی سو د سینل د قانون پر اساس یې لاسته راوړلی سو. د سینل قانون داسې و چې ساین د ټیټا یو پر ساین د څه شی پر ساین د ټیټا 2 مساوي کېږي یوې پر ان سره. ولې مې یوې پر ان ولیکل ولې مې ان نه ولیکئ په دې خاطر مې یو پر ان ولیکله ځکه چې وړانګه د غلیظ شفاف محیط څخه ورقیق شفاف محیط ته ولاړه. موږ او تاسو دا په مخکې د انکسار په ضریب په درسو کې ویلي وو چې کله وړانګه د رقیق د غلیظ شفاف محیط څخه ورقیق شفاف محیط ته ولاړ سي نو په دې صورت کې د دې فورمول څخه استفاده کوو او په بحراني زاویې کې وړانګه د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته داخليږي نو ځکه د دې فورمول څخه استفاده کوو. د دې فورمول څخه په استفادې زموږ ساين د ټیټا یو مو خپله ساين ټیټا یو مو په خپله ساين د ټیټا سی وو نو پر دې ځای زه لیکم چې ساين د ټیټا سی پر ساين د څو درجې ساين د 90 درجې. ولې ځکه چې ساين د ټیټا 2 خو خپله منکسره زاویه وه او منکسره زاویه په بحراني زاویه کې چې شي وي همیشه 90 درجې وي نو ځکه زه د ساين د ټیټا 2 پر ځای باندې ساين د 90 درجې لیکلی سم. دا مساوي کېږي په خپله یوې پر ان سره. صحیح دي. دلته که چیرې راسو دغه فورمول نور هم ځان ته ساده کو نو داسې لیکلی سو چې دا په خپله مساوي کېږي ساين د ټیټا سی به څه وکړو ساين د ټیټا سی به پر خپل ځای ولیکو ساين د 90 درجې څو دی ساين د 90 درجې په خپله یو دی دا به مساوي سي یوې پر ان سره. د دې څخه به دا مساوي سي راځو دا فورمول په خپل ساده شکل سره ولیکو چې د دې فورمول څخه ساين د ټیټا سی پر یو باندې خپله بیرته مساوي کېږي په ساين د ټیټا سی سره نو لیکلی سو چې ساين د ټیټا سی خپله مساوي کېږي یوې پر ان سره. د دې فورمول په واسطه سره موږ تاسو کولی سو چې بحراني زاویه څه وکړو پیدا یې کړو. دغه ټیټا سی چې ده دا په خپله څه شي ده ټیټا سی په خپله دلته بحراني زاویه ده نو د فورمول په واسطه کولی سو چې بحراني زاویه څه وکړو لاسته یې راوړو. که چیرې مثلا د تیر مثال ته په کتو سره دغه مثال چې نور د اوبو څخه مثلا هوا ته داخل سو په دې ځای کې که چیرې دغه مثال موږ حل کړو مثلا داسې وایو چې د هوا د انکسار ضریب خو معلوم دی چې ان یې په خپله مساوي دی په څو سره په یوه سره او همدارنګه د دویم محیط انکسار ضریب چې دی دا په خپله مساوي کېږي په څو سره دا په خپله مساوي دی په 2 سره نو په دې ځای کې تاسو چې لاسته راوړئ د کریټیکل انګل اندازه لاسته راوړئ. د کریټیکل انګل اندازه چې لاسته راوړو راځو دا سوال د فورمول ته ورچوو داسې لیکو چې ساين د ټیټا 2 چې دی دا البته ساين د ټیټا 2 نه ساين د ټیټا سی چې دی یا ساين د کریټیکل انګل چې دی دا په خپله مساوي کېږي یوې پر 2 سره. د دې څخه داسې لیکو چې موږ تاسو د تېر درس په ادامه تېر درس مطابق کې موږ تاسو داسې وویله چې ساين د 10 درجو مساوي کېږي یوې پر 2 سره یعنې موږ کولی سو چې دلته معلومه کړو چې د دې څخه نو ټیټا سی چې د کریټیکل انګل چې دی هغه مساوي کېږي په 10 درجې سره. ولې ځکه چې ساين د 10 درجو مساوي کېږي یوې پر 2 سره. دا و د لومړني سوال جواب. راځو پسې یو دویم سوال ته. دویم سوال داسې راخلو د مثال په توګه سره که چیرې مثلا زه داسې وایم مثلا ټیټا سی یا هم کریټیکل انګل چې دی دا په خپله مساوي کېږي کریټیکل انګل مساوي کېږي په 45 درجې سره یا مثلا یوه وارده زاویه په 45 درجې سره څه رقم کېږي واردېږي. همدارنګه ان چې دی یا هم دغه د نور د انکسار ضریب چې دی هغه تاسو لاسته راوړي. په دې ځای کې موږ او تاسو لرو چې که چیرې ساين د 45 که چیرې ټیټا سی ساين د 45 درجې وي او ان یې موږ لاسته راوړو نو د دې څخه داسې لیکم چې دا مساوي کېږي ساين د ټیټا سی لیکو ساين د ټیټا سی مساوي کېږي په یوې پر ان سره. دا به مساوي سي ساين د ټیټا سی راکړی و چې ټیټا سی چې دغه 45 درجې ده د ټیټا سی مساوي کېږي یوې پر ان سره. راځم دلته د ټیټا سی قیمت لیکم. د ټیټا سی قیمت چې ولیکم نو داسې راځي چې ساين د 45 درجې به مساوي سي یوې پر ان سره. ساين د 45 درجې چې دی هغه په خپله څو دی هغه مساوي کېږي په خپله 2 تر جذر لاندې په 2 سره. صحیح دی. 2 تر جذر لاندې پر څو سره پر 2 سره دا به مساوي سي. اوس موږ او ستاسو یوې پر ان نه دی پکار بلکې ان مو پکار دی نو چې یوې پر ان مو نه دی پکار ان مو پکار دی نو راځو د مساوات دواړو خواو به سرچپه کړو. داسې به ولیکو چې ان یې پر یو چې دی دا به مساوي سي په څو سره 2 پر 2 تر جذر لاندې. نو داسې ویلی سو چې
n پر یو چې دی خپله مساوي کېږي بېرته په n سره، نو داسې ویلی سو چې n مو مساوي دی په 2 تر جذر لاندې. دا و د څه شي جواب؟ دا و د دویم سوال جواب. که چیرې مو ټیټه سي یا هم که چیرې ټیټه سي یا بحراني زاویه چې د هغه 45 درجې وي، معنا یوه وړانګه په 45 درجې څخه د یو محیط څخه ووځي او په دویم محیط په سطحې سره منطبق پر دا سطح باندې منطبق منکسره سي یا ماته سي، انکسار وکړي او د نارمل سره د منکسره وړانګه 90 درجې زاویه جوړه کړي، نو په دغه وخت کې د دغه محیط دغه محیط چې دا وړانګه ځینې وتلې ده د دې محیط د انکسار ضریب به 2 تر جذر لاندې وي. دا و د دویم سوال جواب. نو د دغه دوه مثالو په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.